سلامونه نیکې هیلې ملګرو، تاسو ته هرکلی کوم یوې نوې مهمې تازه ویډیو ته. دلته کمپنۍ خبر خپور کړی ده د ریکور فنډ په اړه باندې. غواړم د دې مکمل تشریح تاسو سره ولرم په پښتو ژبه باندې. دغه متن ما دري ژبې ته ژباړلی ده او د هغې مکمل تشریح تاسو سره زه په پښتو ژبه باندې شریکوم. دلته موضوع یاده شوې ده چې ځینو کسانو پوښتنه کړې ده چې ولې د ریکور فنډ په صورت کې یا د قرارداد لغوه کولو په صورت کې، مثلا که څوک اوس په کیچ پالي، سبا ورځ یا هر وخت د قرارداد په منځ کې ریکور فنډ ترسره کوي، یعنې معنا تجارت خپل لغوه کوي، ولې 80% پیسې کمپنۍ ورکوي او 10% یې کټ کېږي، نه ورکول کېږي د قرارداد په منځ کې. د دې جواب څه ده؟ د دې ټول معلومات زه تاسو ته دغه ټوله تشریح شریکوم. نو هیله ده دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ مکمله، تر څو په دغه موضوع باندې ستاسو سر خلاص او مطلب او هدف ته ورسیږئ. ویډیو تر پایه در سره وګورئ. ښه ملګرو، دلته تاسو کتلی شئ چې دغه موضوع ما دري ژبه ته ژباړلی ده او تشریح په پښتو ژبه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. هیله ده چې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ تر څو دغه موضوع باندې تاسو کاملا ورسیږئ او دا موضوع تاسو ته حل سي. کله چې یو څوک وایي د قرارداد په منځ کې ریکور فنډ ترسره کوي یا تجارت خپل لغوه کوي، ولې ځینو 80% پیسې ورکوي او 10% ځینې کټ کېږي؟ جواب په دې ډول ده. ورونو، اول خو دا باید ووایو چې هیڅ شرکت، هیڅ کمپنۍ په دنیا کې نسته چې تاسو قرارداد ورسره وکړئ، پیسې ورکړئ د کار لپاره او یو ورځ 2 ورځې بعد، یو هفته بعد تاسو بیرته خپلې پیسې د قرارداد په منځ کې وغواړئ. هیڅ کله داسې شرکت نسته چې هغه تاته د قرارداد په منځ کې پیسې درکړي. ځکه تجارتونه داسې دي، د تجارت معنا او مفهوم داسې ده چې کله تاسو په کوم تجارت پیسې لګوئ، هغه پیسې په هغه تجارت بندیږي. هغې به یا جنس اخیستل کېږي، یا به مال کوم څه پې خریداري کېږي، یا به په هغې باندې سرمایه ګذاري ترسره کېږي، چې په هیڅ صورت کې شرکتونه نسي کولی تاسو ته د قرارداد په منځ کې پیسې درکړي تر څو چې قرارداد تکمیل شوی نه وي. اما سره له دې زینوس کمپنۍ یوازینۍ هغه کمپنۍ ده په تجارتونو کې چې خوشبختانه دوی د قرارداد په منځ کې هم که چیرې څوک د خپلو ضرورتونو په اساس باندې وغواړي خپل تجارت لغوه کولی شي او کمپنۍ پیسې ورکولی شي، خو 80% پیسې ورکولی شي او 10% پیسې چې ده هغه ځینې کټ کېږي. ولې کټ کېږي؟ د دې تشریح په دوهمه پوښتنه او ځواب کې تاسو سره شریکوم. نو دا د زینوس کمپنۍ د اصلیت ښودنه کوي چې دوی موږ تاسو ته سره له دې چې پیسې په کار او تجارت کې او په بند دي، په کوم قرارداد کې بند دي، بیا هم موږ تاسو ته راکول کېږي. دا د زینوس کمپنۍ یوه مهرباني ده او دا یو تر ټولو بهترین تجارت ګڼلی سو. دوهم ورونو، کله چې تاسو وغواړئ ورونو چې خپله سرمایه د قرارداد په منځ کې وباسئ او تاسو ته 10% نه درکول کېږي. دوهم علت یې دا ده ورونو چې کله چې تاسو سرمایه ګذاري ترسره کوئ، نو له تاسو نه پورته 4 سطحې کسانو ته 4%، 1% او 9% ګټه کمپنۍ ورکوي. نو دا علت یې ده. دریمه برخه کې چې ده، کله چې تاسو پانګونه ترسره کوئ په دریمه برخه کې، نو دریم علت یې دا ده چې کمپنۍ تر 12 سطحو پورې پیسې هغوی په لیولونو کې ګټه ورکوي، چې دا ټولې ګوره که تاسو 10% تاوان کوئ، کمپنۍ په دې صورت کې چې تاسو ریکور فنډ ترسره کوئ، تجارت لغوه کوئ، کمپنۍ 80% تاوان کوي. څلورم علت یې درته ووایم چې کله چې تاسو سرمایه ګذاري ترسره کوئ او قرارداد مو تړل کېږي، نو دغه پیسې چې تاسو یې سرمایه ګذاري کوئ، کمپنۍ دغه پیسو باندې په بازار کې معاملات ترسره کوي، یا په هغې جنس اخیستل کېږي، یا کوم قرارداد پې ترسره کېږي، یا هغه پیسو باندې کومه معامله ترسره کېږي، نو دغه پیسې بندیږي په کار باندې. نو ورونو، کله چې تاسو یو ریکور فنډ ترسره کوئ، تاسو باید ډېر متوجه اوسئ. تاسو که 10% تاوان کوئ، تاسو په دې صورت کې کمپنۍ ته 80% تاوان اړوئ. ځکه پورته 4 شیان ما درته بیان کړل چې دغه ترجمه شوي خبرې دي چې زینوس کمپنۍ په هغه صورت کې تاسو سرمایه ګذاري ترسره کوئ، خلکو ته ګټې ورکوي، همداسې د دې ترڅنګ دا پیسې په کار کې بندیږي. د دې ترڅنګ
کله چې تاسو ریکور فنډ ترسره کوئ نو له تاسو څخه 30% ګرځول کېږي دغه پیسې یا تاوان، ځکه هغه جنس پیسو باندې جنس خریداري سوی ده، پیسې په هغه جنس باندې دي. نو که څوک ریکور فنډ ترسره کوي او قرارداد خپل لغوه کوي نو قطعي خبره ده چې کمپنۍ هلته همداسې قراردادونه لري او دا د تجارت یو قانون دی، فسخ قرارداد، چې هغوی کله د قرارداد په منځ کې تجارت لغوه کولو غواړي هغوی به 30% تاوان په ځان مني، یعنې 30% تاوان سره به رضایت حاصلوي تر څو به دوی ته پیسې بیرته ورکړل شي. نو هغه جنس چې ته پرون دې اخیستی نن د هغه پیسې نغدول غواړې، طبیعي خبره ده چې هغه جنس به ته په تاوان باندې خرڅوې. نو زینوس کمپنۍ هم په تاوان باندې جنس به خرڅوي، به موږ تاسو ته خپلې پیسې واپس کوي. په دې خطر باندې 30% کټ کېږي او په دغه صورت کې تاسو ډېر متوجه اوسئ که چې ریکور فنډ ترسره کوئ، که تاسو 30% تاوان کوئ کمپنۍ ته 80% تاوان رسوئ، ځکه پورته علتونه ما درته وښودل چې تاسو په مجردې کې یعنې په هغه وخت چې تاسو سرمایه‌ګذاري ترسره کوئ کمپنۍ څو سطحه څو لیوله څو رقمه ګټه ورکوئ خلکو ته د خپل جیب نه. نو بیا چې تاسو تجارت لغوه کوئ نو تاسو 30% تاوان تاسو ته وړي، زیات تاوان کمپنۍ ته رسیږي. په اصل کې باید داسې وای چې زینوس باید چا قرارداد لغوه کولی، زینوس باید 40% پیسې ورکړي وای، نه 70%. خو دا چې اوس زینوس 70% پیسې ورکوي دا د زینوس بله مهرباني ده او موږ او تاسو یعنې موږ او تاسو ته اوس هم تر ډېره اندازه باندې زیاتې پیسې راکول کېږي، ځکه زینوس د خپلو پانګوالو سره یعنې د هغوی د سهولت لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کوي، د هغوی د کاروبار لپاره، د دې لپاره چې هغوی ښه ګټه وکړي او پیسې تر ډېره پورې محفوظې او امن پاتې شي. نو زینوس باید که په ځای د زینوس باندې که نور تجارتونه وګورو، هر تجارت کې که چیرې پیسې باندې د هغې غوښتنه که چېرته کېږي د قرارداد په منځ کې نو یا نیمې پیسې ورکول کېږي یا حتی له نیمې څخه کم. نو زینوس هم باید موږ تاسو ته 40% پیسې راکړې وای د ریکور فنډ په صورت کې، خو دا چې 70% پیسې راکوي او 30% مو سوځېږي نو دا هم تر ټولو غټه خبره ده. نو ورونو لطفا کوشش وکړئ چې د قرارداد په لغوه کولو کې ډېر محتاط اوسئ. ولې تاوان وکړئ، ولې 30% تاوان وکړئ چې تاسو قرارداد لغوه کوئ، د قرارداد تر نهایت پورې پاتې سئ، مکمل پیسې تاسو لاسته راوړئ خپلې، تاسو ته خپلې مکمل پیسې اصلي پیسې په لاس درکول کېږي او تر هغې مودې پورې تر هغه وخته پورې تاسو څومره ګټه کړې ګټه مو هم لاسته راوړې ده. نو په دې هیله چې دغه موضوع ته تاسو ډېر جدي اوسئ او دغه تاوان چې په تاسو راځي د دغه علت باندې پوه شئ. د دې ترڅنګ هغه کسان چې ریکور فنډ ترسره کړی ده هغوی که چیرې اوس هم په هر وخت کې هغه پیسې چې دوی ریکور فنډ څخه لاسته راوړي دي 70% پیسې هر څومره هغه بیرته کمپنۍ ته واستوي، د کمپنۍ سره د خبرې وکړي نو د دوی پکیج به بیرته په نورمال ډول باندې فعاله سي او هغه پخوانۍ پیسې به هم بیرته اعاده سي او کله چې قرارداد تکمیلیږي دوی به مکمل پیسې خپلې اصلي پیسې ټولې لاسته راوړي او تر هغه وخته پورې چې څومره پیسې ګټلې دي ګټه یې کړې ده هغه به هم د دې قرارداد په منځ کې په جریان کې لاسته راوړلی سي. نو ورونو یو بهترین فرصت څخه استفاده وکړئ او دغې موضوع ته ډېره توجه وکړئ چې د ریکور فنډ په صورت کې چې تاسو ته 30% تاوان حاصلیږي دا تاوان چې دی اوس هم کم تاوان دی، باید دا ډېر تاوان وای، ځکه که موږ تاسو په خپله تجارتونه وګورو که په یو کار پیسې بندې شي هغه بیرته حاصلول په ډېر مودې او په ډېر ځنډ سره کېږي. نو دا چې زینوس موږ ته بیا هم پیسې راکوي دا د دوی یوه بله مهرباني ده او د سیستم اصلیت او د کمپنۍ د تجارت اصلي والی ښیي. نو په دې هیله چې دا معلومات مو خوښ سوي، تر بیا او نور معلوماتو چې تاسو ته راځو الله مو سپارو، ښه وخت ښه چانس ولرئ. السلام علیکم.